د پاکستان پوځي رژیم له خوا څخه یو ځل بیا په بېرحمانه توګه د افغانستان حریم نقض شو. دا په کابل کې د نشه یي توکو روږد کسانو زربستریز روغتون دی چې له بېلابېلو ځایونو څخه ورته روږدي کسان راوړل شوي وو، دلته د درملنې لاندې وو، خو د ظالم رژیم له خوا ورته درنه مرګ ژوبله اوښتې. تاسې وینئ چې د پاکستان پوځي رژیم په هوایي ګزارونو کې د هغه د روږدو کسان هدف وګرځول شول چې له هېڅ کومې وسلوالې ډلې سره یې تړاو نه درلوده، خو پاکستان تېر په تېر باندې یو ځل بیا خپل تجاوز کې دا ځل یې متعدین هدف وګرځول. د ملي دفاع وزارت لخوا د نور جان اړولو د مخنیوي په موخه د دښمن جټ الوتکې تر سخت غبرګون لاندې نیول شوي دي. دغه راز ویل کېږي چې په کوزې پښتونخوا کې هم دا مهال د غچ اخیستنې په تړاو د پاکستان پوځي رژیم مهم مرکزونه په نښه شوي دي. مرګرو دا د کابل ولایت د معتادینو کمپ ده چې ظالم دښمن جټو له خوا نه بمبار شو. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد تایید کړی چې یاد بریدونه د پاکستان پوځي رژیم لخوا په ملکي وګړو شوي دي او تر اوسه یې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي شوي.